سلامونه نیکې هیلې احترامات خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ. بیا هم ښه راغلاست درته وایم د وصال د یوټیوب چینل څخه. لکه څرنګه مو چې مخکې هم ځینې کیسې مونږ وړاندې کړې وې، نو هیله ده دا کیسه هم د عبرت دپاره در سره واورئ، تر څو د دغې کیسې نه عبرت واخلئ او نوي یو څه ترې زده کړئ. په راتلو سره چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو نور ته در سره شیر کړئ، لایک یې کړئ، څو نورې ښایسته ښایسته کیسې هم موږ تاسو ته وړاندې کړو. یو محصل هره ورځ 100 کیلومتره لاره په پښو وهله، ځکه د بس کرایه یې نه لرله. سهار وخته راوتلو، ماښام به ستړی ستومانه پورته ستنېده. باران به پرې ورېده، واوره به پرې کېناسته، خو ده به ځان ته ویل چې که نن تسلیم شم سبا به هم پاتې شم. ملګري به په بس کې ناست و او کله کله به یې پرې خندل، خو هغه به خپل هدف ته کتل. یو ورځ سخت باران او جامې یې لمدې شوې. زړه یې وغوښتل چې بیرته ستون شي، خو بیا یې ځان ټینګ کړ. کلونه وروسته چې بریالی انجینر شو، هماغه تمځای ته یې موټر ودراوه او مسکی شو. پوه شو چې هماغه سخت ګامونه یې د بریا زینې وې. څوک چې د ستونزو لاره ووهي، د بریا منزل ته ضرور رسیږي.